السلام علیکم ورګرو د پاکستان د انډیا د دویمې ورځ نن کوم میچ او بیګانه میچ خو د باران د وجې متاثر شوی چې هغه ونه شو بیا تر 10 بجو پورې مونږ شو خو نن چې کوم میچ ونه پاغې کې باران دی ډیر زیات تیز باران دی په سټیډیم باندې چې په سټیډیم باندې تر پالونار سره پراتري او پاغې کې میچ کول مشکل دی او کې دي شنن هم دا میچ پاتې شي د باران د وجې کچري د پاکستان او د انډیا په نننی میچ کې دغه شان لګاتار باران او دا کینسل کړي شو نو پاکستاني ټیم ته ډیره غټه پیدا میلوچی پیدا ورته دا میلو شي چې پاکستاني ټیم به ډایرکټ زی فائنل ته او تاسو ته ما مخکې ویډیو کې ویلو چې په دې ایشیا کپ کې سیمی فائنل نشته بلکې د پاکستان د انډیا نن میچ کینسل کړي شو مکمل کینسل کړي شو نو د پاکستان چې بیا سریلانکا سره په 14 ستمبر کوم مقابله ده نو هغه ته کې دا پیدا میلو شي کو هغه دا میچ بیلی بیا سریلانکا خلاف یې غټي نو هغه به الریډي د فائنل لپاره کوالیفای کړي او پات خبر د انډیا د ټیم هغه تقریبا چې د بنگلاديش سره یو میچ دی ځکه چې بنگلاديش لا پورنه بار شوی د ایشیا کپ نه بل سریلانکا سره چې دا کوم میچ دی نو دی له پکاري چې دغه میچ په خرن ریټ سره وګټي دی به الله غدا فائنل لپاره کوالیفای کی او کو دغه میچ وبایل دی مکمل بار شي د ایشیا کپ نه نو دا د ایشیا کپ او د پاکستان د انډیا د ټیم د دوه ټیمونو په اړه کې معلومات کم چې ما تاسو شریک کړو مزید ویډیو غانې لپاره زموږ پیج فالو کړئ چې ویډیو ته بیا په ټیم باندې دررسي لوی الله پامان